سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. امریکا په سیستماتیک ډول د نابودي په حال کې د نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ د واشنګټن په یوه اعتراف کې وویل همدا اوس زموږ هیواد په سیستماتیک ډول له منځه تللو په حال کې دی. په یوه غونډه کې د امریکا اوسني حکومت په سیاستونو باندې نیوکې سره وویل جو بایدن د حکومت د ناکارندو سیاستونو په وجه په داسې ملت بدل شوی دی چې نور په ټوله دنیا کې څوک د امریکا احترام نه کوي. ټرمپ ویل موږ داسې ملت یو چې له ډېرو اړخونو په یوه شوخي او ټوکو بدل شوي یو. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره د امریکا بې شمېرې مالي او وسلوالو مرستو ته په اشاره سره وویل امریکا په خپله دومره له مشکلاتو سره مخامخ ده چې وغواړي له روسیې سره د جنګ کې د اوکراین ته مالي او وسلوالې مرستې واستوي. ټرمپ مخکې هم د اوکراین جنګ په هکله جو بایدن د حکومت د سیاستونو نیوکه کړې وه او ویلي وو ممکنه ده دغه سیاستونه دریم نړیوال جنګ د رامنځته کېدو سبب شي کوم چې له پخواني نړیوال جنګونو سره تفاوت ولري. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ABC نیوز تلویزیون نوی نظرسنجي وایي چې امریکا 40% خلک د اوکراین جنګ په اړه د جو بایدن خفه او یوازې 40% بیا راضي دي. د لویدیځ اسیا په ځینو هیوادونو کې د امریکا سیاستونو ماتې له افغانستان څخه د امریکا وتل په عراق او سوریه کې د واشنګټن سیاستونو ماتې د اوکراین جنګ د روسیې پرمختګونه د نړیوال اقتصاد په ډګر کې د چین قدرتمند شتون او د هغه هیواد د سیاسي نفوذ زیاتېدو سبب شوی دی چې د امریکا یا قطبي نړۍ پړاو عمل پای ته ورسیږي. همدا اوس نور په نړۍ کې د امریکا دریځونه څوک نه مني. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.